څنګه د ځان اتل واوسو؟ تر ټولو ښه خبره همدا ده چې په ورځو کې ګټونکي اوسئ. زه یو ځل بیا وایم که ته چېرته غواړې د ځان اتل اوسې د ورځو ګټونکی اوسه. ګوره یو مثال در کوم. چنګیز خان ولې غوښتل چې ټول هیواد فتح کړي، د نورو خلکو هیوادونو ته بالاخره لاسرسی پیدا کړي، چون هغه د فاتح ذهنیت لره. که تاسو غواړئ ګټونکي اوسئ، که تاسو غواړئ د ځان اتلان اوسئ، یوازینۍ لاره یې دا ده چې د یو بادشاه په شکل فکر وکئ. ژوند په اصل کې د شطرنج لوبه ده. که ته د مورو په شکل فکر وکې، ته همیشه په تمه پاتې کېږي چې نور درته څه وایي، نور خلک څه فکر کوي، او دغه د نورو خلکو مسله د دې لامل کېږي چې ته د ژوند کې خپل هدف ته ونه رسېږي. څه فکر کوئ هر څه ختم شوه؟ پوهېږم زما ډېرې خبرې در باندې بد لګېږي، اما ځینې حقایق داسې دي چې باید ورباندې وغږېږم. انسان ارزښت په څه شي کې دی ډاکټر صاحب؟ زما نظر دا ده چې ستاسو ارزښت ستاسو مهالویش پورې اړه لري. زه اکثریت ځوانان لرم چې دوی پلانونه لري خپل ژوند ته، خپل پرمختګ ته، اما نه ورته رسیږي او په عین حالت کې وایي چې والا ډاکټر صاحب زه هره ورځ پلان نیسم چې فلان 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 کار وکړم، ولې بیا رانه هغه کار نه کیږي. نو زما ورته تر ټولو ساده خبره دی چې ولې درنه نه کیږي، وایي نه پوهېږو، حتما مصروفه کیږو په یو بل شي کې. نه، اساسي خبره دا ده چې دوی مهالویش نه لري. که ته چیرته ووایې چې زه سبا ته ځم دفتر ته او د دفتر نه وروسته بیا ځم کلب ته، د کلب نه وروسته بیا خپله ډوډۍ خورم، بیا د ډوډۍ نه وروسته خپل لمونځ کوم، د لمونځ نه وروسته بیا ځم کور ته، نو ته اوس یو مشخص پلان لري. کله چې ته هر خپل کار ترسره کوې، د هغې نه وروسته هغه ټیک مارک کوې، او دا اساسي لامل دی د دې چې ته ګټونکی اوسې. پس که په خپل ژوند کې ورځنی پلان یا مهالویش نه لري، معنا یې دا ده چې ته خپل وخت ارزښت نه ورکوې. ته سهار وختي راپورته کېږې، په دې نه پوهېږې چې کوم کارونه باید وکړې. تا ته د یو ملګری وایي چې راځه لاړ شو پغمان ته، او هغه ځي پغمان ته درسره، ته ورسره پغمان ته چکر ته ځې، نو ستا چون خپل پلان نشته، ته د نورو خلکو د پلانونو قرباني کېږي. موږ خپله ځان بیا ارزښته کړی دی، ځکه چې موږ پلان نه لرو، معرف تقسیم اوقات نه لرو، یو ځان په خپل ژوند په ارزښت نه پوهېږي چې موږ چې هېڅ لپاره فایده وي باید څه وکړو، موږ هېڅ دې ته پام نه کوو. دقیق خبره ده. ټیک ټاک، فیسبوک دغه زموږ ژوند خرابوي. د دې دپاره تر ټولو ښه مسله دا ده چې تاسو یو ځل مقایسه کوئ خپل وخت. مثلا دغه نن کښېنئ او وایئ چې ما څومره خپل وخت ضایع کړی دی. 40 ساعته ته په یوه ورځ کې لرې، وګوره چې ته یې څو ساعته ضایع کړي. زه مې اکثرا خپلو ملګرو ته وایم چې تا د نن خپله ورځ څومره ضایع کړي. مثلا یو ملګری مې راته وایي چې ما نن یو چا سره په واتساپ کې په مسج کولو 1 ساعت وخت ضایع کړی، او د دې مسج کولو نه ماته هېڅ ګټه نشته. زه ورته وایم چې خیر سمه ده، ته دا 1 ساعت راواخله ضرب که خپل عمر کې. مثلا ته 20 کلنې، پس 20 کاله اول ضرب که په 360 ورځو، بیا 360 ورځې ضرب که د 60 دقیقو، وګوره چې تا څومره وخت ضایع کړی، او بیا راواخله همدغه وخت مشخصا یو شي ته ورکړه. مثلا ووایه چې همدومره وخت چې ما ضایع کړی، که ما تجارتي کتابونه لوستي وه زه به نن چېرته وم. پس موږ نه وینو چې 40 ساعتو کې موږ څه کړي. په داسې حالت کې چې اسلام وایي تاسو د ورځې په پای کې له ځان پوښتنه وکئ چې ورځ مو په څه شي ضایع کړې، کوم کارونه م سم وه، کوم کارونه م بد وه، بد کارونه څنګه راتلونکې ورځ کې جبران کو، ښه کارونه څنګه راتلونکې ورځ کې ډیر کو. پس که ته خپل وخت ضایع کوې او د هغې محاسبه تا سره نه وي، ته بیلون کوې. اکثرا زموږ نه وایي چې ما خپل وخت څومره وخت ضایع کړی دی. لډو دې کړې 2 ساعته، 3 ساعته، فیسبوک دې کتلی 100 ساعته، 2 ساعته، ټیک ټاک دې کتلی څومره، 1 ساعت، انجونو پسې ګرځېدلی څومره، 1 ساعت. خی تا په ژوند کې کړی څه شی دی؟ 9 ساعته دې خوب کړی، 15 ساعته دې په بې ځایه کارونو ضایع کړي، 2 ساعته دې درس ته ورکړي او وایي چې زه نن ناکامه یم، نه یم کامیابه شوی. 2 ساعته دفتر ته ورکړي، وایي چې والا زه د دفتر نه وویستم. 1 ساعت د خپل تجارت ته نه دی ورکړی، هره ورځ د تجارت ته کار نه دی کړی، وایي زما تجارت نتیجه نه ورکوي. پس تاسو باید خپل ضایعات محاسبه کوئ. بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده. د شپې لخوا چې سړی کښېني ځان سره فکر وکړي چې ما نن ښه کار ډېر کړي دي که بد کارونه ډېر کړي،
د ښه کارونو نه مې دغه معنا دغه ده چې یعنې ځان لپاره تا څه کړي دي ځان لپاره باید تا یو تقسیم القاد ولري موږ ځان لپاره هېڅ شی هم نه دي کړی ټول عمر بل چا لپاره لګیا یو فیسبوک څه مطلب ټیک ټاک څه مطلب صحیح ده چې یو صحیح برنامه ولري یو داسې شی ته زده کړي چې ستا په ژوند کې تغییرات راولي یا په فیسبوک کې هم داسې برنامې شته دی چې ستا په ژوند کې تغییرات راولي موږ دا فکر نه کوو یو ځوان هم ځان سره تر اوسه محاسبه نه ده کړې چې ما نن ورځ څه شی کړي دي څه شی مې نه دي کړي فقط وخوره ووځه او ننوځه او کور کې بحث وکړه دغه دی زموږ تقسیم او زما شخصي نظر د تا د خبرو په تایید دا دی که ته غواړې کلنی ګټونکی اوسې یا که ته غواړې کلنی اتل اوسې ته باید د ورځو ګټونکی اوسې که تا خپلې ورځې وبایللې ته په کال کې ګټونکی کیدی نه شي که یو شاګرد په مکتب کې هره ورځ درس نه وایي دا د ورځې بیلونکی دی توقع دې نه لري چې د مکتب په وروستیو ورځو کې دې دا اول نمره اعلان شي که یو محصل په پوهنتون کې هره ورځ درس نه وایي هره ورځ نوټونه خپل نه یاداشتوي پس توقع دې نه لري چې د سمستر په پای کې دا اول نمره اوسي ځکه هر هغه انسان چې د ورځو بیلونکی دی د کال ګټونکی کیدی نه شي د ځان نه پوښتنه وکئ چې آیا هره ورځ تاسو ګټونکي یاست آیا هره ورځ تاسو خپل ښکار ترلاسه کوئ نه زه پوره 6 میاشتې ښکار نه کوم کله چې امتحانونه راشي غواړم ټول کتاب په یو ورځ ښکار کم امکان نه لري ناممکنه ده زه هره ورځ زحمت نه وباسم کله چې کال پوره شي زه وایم ولې ما په تجارت کې تاوان کړی چون ته د ورځو بیلونکی که ته غواړې ورځې وګټې پس تا هر څه ګټلي که تا ورځې وبایللې ته نشي کولی کلنی ګټونکی اوسې پس زه وایم چې هره ورځ یوه لوبه ده هر ورځ یوه سیالي ده هر ورځ یو ښکار ده دا جالبه خبره ده زه سهار وختي دفتر ته راځم ما نه ملګري پوښتنه کوي چې سهار چای دسکلی زه ورته وایم نه ولې دې نه دسکلی زه ورته وایم ځکه تر اوسه پورې ما داسې یو کار نه دی کړی چې زه په هغې افتخار وکړم تر څو زه لاړ شم د سهار چای وڅښم کله چې زه دفتر ته ځم تر څو پورې چې ما داسې یو کار نه یي کړی چې زه فکر وکړم د هغې له امله زما آینده بدلون کوی شي د هغې له امله خلک خوشحالېدی شي او خلک بدلېدی شي زه د سهار چای نه څښم وروسته د دې چې زه یو کار کوم چې هغه ګټه رسونکی دی او هغه ژوند بدلونکی دی بیا هم ملګرو ته وایم راځئ چې اوس لاړ شو چای وڅښو جالبه دا ده چې اکثریتو زما نه مخکې چای څښلی او هېڅوک ما سره نه وي چې چي ته لاړ شي ټول وایي موږ سهار وختي چای وڅښه که ته سهار وختي راپورته کېږې پرته د دې چې داسې یو کار وکړې چې ستا ژوند بدل کړي او ته د سهار چای څښې نو ته به څنګه ژوند بدل کړي کله چې ته وږی یې ته حمله کوی شي کله چې ته وږی یې ته ښه ښکار کوی شي تاسو وګورئ د حیواناتو طبیعت دی د طبیعت قانون ته وګورئ پخوا به یو ځنګلي انسان چې راپورته کېده اول به ته منډې به یې وهلې شکار به یې کوو شکار به یې راوړه پوستکي به یې ترې وباسته غوښه به یې ټوټه ټوټه کوله وروسته د هغې به یې اور بلوه دا به یې پخوله بیا به یې خوړله اما مونږ ژوند مو تغییر کړی سهار وختي راپورته شو ګېډه مو ډکه شي کله مو چې ګېډه ډکه شوه د هغې نه وروسته نور د مونږ کار ته زړه نه کېږي بهترین کارونه ته هغه وخت کوی شي چې وږی اوسې ځکه ته وږی یې باید ژوند باندې حمله وکړي ځکه ته وږی یې باید ځان بدل کړي ځکه ته وږی یې باید تغییرات راولي اکثرا هغه ځوانان چې په خپلو کورونو کې ناست دي خودارضایي کوي هغه ځوانان دي چې مور و پلار پیسې ورکوي هغه ځوانان دي چې نازدانه دي هغه ځوانان دي چې کار ته ضرورت نه لري یو ته وګوره عادي خلکو ته د غریب اولاد ته وګوره سهار وختي 5 بجې ځي استادي کوي یا سهار وختي 5 بجې ځي شاګردي کوي مثلا د یو مستري سره یو ماشوم دی چې غریب دی 8 کلن دی دا سهار وختي مجبوره د 6 بجې راپورته شي وروسته د هغې چې راپورته شو استاد ورته وایي چې ښه ټایرونه د دوکان راوباسه دوکان پاک که جارو یې که 2-3 مشتریان راغلي د هغو ستونزې حل که د هغې نه وروسته بیا راځي دوی چای څکي ولې چون دا اصلي ښکار کوونکی دی دا لومړی خپل حلال رزق ګټي وروسته د هغې خوري اما موږ د ورځو بیلونکي یو زموږ ورځ چې شره چې څنګه پیل شوه چای تیار دی هګۍ تیارې دي ژوند جوړ دی ګرمه بستره ده فکر کوي ګټونکی کېږي نه ډاکټر صاحب خپلواکي څنګه ترلاسه کړو او په خپلو ورځو کې څنګه کنټرول راولو ډیسپلین ترلاسه کوي ډیسپلین ډیر زیات مهم دی په ژوند کې که ته سهار وختي نشي راپورته کېدی بیلون کوي که ته 15 وخته مونځ په خپل وخت نشي کوی بیلون کوي که ته هره ورځ یو نوی ملګری نشي پیدا کوی بیلون کوي که ته هره ورځ خپل شخصي تجارت ته یو ګام نږدې کېدی نشي بیلون کوي که ته هره ورځ خپل عاید نشي ډیروی بیلون کوي که ته هره ورځ خپل مصارف نشي کموی بیلون کوي که ته هره ورځ خپل اضافي وخت چې ضایع کېږي کنټرولوی نشي بیلون کوي او دا ټول هغه وخت کېږي چې ته ډیسپلین ولري
خپلو کارونو ته ژمن اوسئ. زه که چېرته وغواړم چې یو کار وکم، دا ماته ډېر زیات جالبه دی چې زه هغه کار ته رسیدګي کوم. هر هغه ملګری چې ما سره دی او ما شخصا پیژني او راسره ژوند کړی او په هره پروژه کې چې زه ورسره شریک شوی یم، هغه ماته وایي ته نه ستړی کېږې، ته ولې دمه نه اخلې؟ ولې ستړی شي؟ ځوان یې، انرژي لري، باید کار وکړي، ټولنې ته باید کار وکړي. او ته ځکه نه ستړی کېږي چون ډیسپلین لري. زه عادت یم په دې چې باید خلکو ته خیر ورسوم. زه عادت یم په دې چې باید خلکو ته نصیحت وکم. ته ما یو زندان کې واچوه او په هغې زندان کې چې یو 8-9 لوچکان ناست دي، زه لومړنی نفر یم چې خبرې شروع کوم او زه لومړنی نفر یم چې هغې ته وایم ته یې ولې بندي کړی، ته یې ولې بندي کړی، د تا ستونزه څه ده، ته د ستونزه څنګه حل کړې، ته د مشکل څنګه جوړ کړې. یو جالبه کیسه درته وکړم. زه لاړم یو ځای ته چې باید زما کار شوی و، ما ته ولې په تمه اوسه. نو زه په کوم ځای کې چې په تمه وم، ما د خلکو نه دفتن پوښتنې شروع کړې او هلته مې دفتن خلکو ته دوا ورکوله. یو خاله ژړل، سترګې سرې وې. ما ورته ویې ولې والا زوی مې لاړ دی خارج ته، اوس د ما ویزه نه کېږي، مشکل دی دا دی. ما ورته ویل ښه تشویش مه کوه، زه ډاکټر یم رواني. دې ته مې مشوره شروع کړه. یوه بله خاله راغله، هغې ته مې مشوره ورکړه، بله خاله راغله، پسې دواګانې لیکل شروع شوه. یو وخت کې چې زما ملګری راووت، ووه وروره په لیاز د خدای درته مې ویلي و چې 15 دقیقې دلته کښېنه، تا دلته د مریضانو قطار ځان ته جوړ کړی، 3 ساعته زه ناست وم هلته مصروفه وم. دفتر ته ځم، په دفتر کې ناست یم، زما ملګري راته وایي ولې هر چاته مفته مشوره ورکوئ، ولې هر چاته وایي چې ستونزې حل شي. دا ډیسپلین دی. زه پیدا شوی دې ته یم چې کینم خلکو ته مشورې ورکم. زه پیدا شوی دې ته یم چې کینم د خلکو ژوند تغییر کم. او په دې زه اوس عادت شوی یم چون دوامداره دا کار ما کړی. ته یو نفر ته وګوره چې چرسي دی، که هر 4 بجې هغه خپل چرس ونه وهي طاقت یې نه کېږي. دی ډیسپلین شوی دی د چرس وهلو په برخه کې. ډیسپلین خم دی، ډیسپلین بد هم دی. زه یو نفر لرم، بله ورځ ما یوه ویډیو شیر کړې وه، په هغه خلکو مې نیوکه کړې وه چې چرس وهي. یو نفر راجګ شوی راته په کمنټ کې لیکلی و ډاکټر صاحب زه د تا مینهوال یم، ته مې ډېر زیات خوښېږې، خو دا چې چرسیانو ته دې کنځلې کړي نور مې نه خوښېږي، د تا دسې دسې. یعنی بد ډیسپلین هغه څومره ځان باندې عادت کړی چې حاضر دی د چرسو دفاع له مانه وکړي، حاضر دی د چرسو د خاطره خپله میرمنه خفه کړي، خپله کورنۍ خفه کړي، خپل خاندان خفه کړي، اما چرس پرې نږدي. اوس که افغانانو ته وایي چې د چرسو ډیسپلین پرېږده، د ژوند د بدلون ډیسپلین ته مخه کړه، درته کنځلې کوي. او ځکه خو ډیری خلک نشي کولی د دوی په مقابل کې ودرېږي. حتی هغه خلک چې غواړي پښتانه بدل کړي ډیسپلین نه دي. ته ځوانان ګوري راځي 2-3 ورځې تشویقونکي ویډیوګانې اچوي، وروسته ګوري چې پښتانه ورته کنځلې کوي، دا کنځلې په دو بد تاثیر کوي او هر څه پرېږدي. چون هغه خلک چې په کومنټونو کې بدې کنځلې کوي، هغوی تر دوی ښه ډیسپلین دي په بدو شرایطو کې. ما ته بارها کنځلې کوي، زه ډیسپلین یم، کیسه کې نه یم. جالبه دا ده چې په هره ورځ په 100 بدو کومنټونو کې 10 نفره بدلون کوي، اما زما مغزه همسې پاتې دي، ځکه زه وسپنیز مغزه لرم. که څوک فکر کوي چې دوی د زما ډیسپلین له منځه یوسي، امکان نه لري. پس ډیسپلین ډېر مهم دی. څنګه د ځان اتل واوسو؟ تر ټولو ښه خبره همدا ده چې په ورځو کې ګټونکي اوسئ. زه یو ځل بیا وایم، که ته چېرته غواړې د ځان اتل اوسې، د ورځو ګټونکی اوسه. ګوره یو مثال در کوم، چنګیز خان ولې غوښتل چې ټول هیواد فتح کړي، د نورو خلکو هیوادونو ته بالاخره لاسرسی پیدا کړي، چون هغه د فاتح ذهنیت لره. که تاسو غواړئ ګټونکي اوسئ، که تاسو غواړئ د ځان اتلان اوسئ، یوازینۍ لاره یې دا ده چې د یو بادشاه په شکل فکر وکړئ. ژوند په اصل کې د شطرنج لوبه ده. که ته د مورو په شکل فکر وکړې، ته همیشه په تمه پاتې کېږي چې نور درته څه وایي، نور خلک څه فکر کوي، او دغه د نورو خلکو مسله د دې لامل کېږي چې ته د ژوند کې خپل هدف ته ونه رسېږي. اما که ته د شا په څیر فکر وکړې، ته د نورو خلکو په اړه فکر نه کوي بلکې خپل اقدام کوي او مخ ته ځې. یو شا په شطرنج کې همیشه مخ ته ځي، د خپل هغه اولویتونه او سټنډردونه بدلوي. مونږ خپل سټنډردونه نه بدلو. مثلا زه یوه وظیفه لرم، زه وایم په همدې وظیفې کې راحته یم، په همدې وظیفې کې ارامه یم، تر څو مې چې د دې وظیفې نه ونه شړي، زه بله وظیفه نه ترلاسه کوم. اما که ته شایي فکر وکړې، ته وایي چې ښه دا وظیفه خو لرم، دا خو هره ورځ ما ښکار دی، دا خو تیار شته دی، نوی ښکار چی شی دی، ما ته نوی پلان چی شی دی، نوی ځای کې څنګه وظیفه پیدا کړم، ډېرې پیسې څنګه پیدا کړم، نوی تجارت څنګه شروع کړم، نوي خلکو سره څنګه اړیکې جوړې کړم، نوې برنامه څنګه راوړم. زه یو مثال در کوم، جالبه ده. زمونږ یو مولوي صاحب په جمهوریت کې په مسجد کې د به خلکو ته نصیحت کوو. که تا د کال په 3 شنبه کې مثلا د خبرې کولې د غسل په اړه، په بل کال په همدغه ورځ، په همدې نیټه، په همدې 3 شنبه د بیا د غسل په اړه خبرې کولې، پس دا د ورځې ښکارچي نه دی.
یو تقسیم اوقات جوړ کړی او 18 کاله په هر کال کې هر ورځ د هماغه نصیحتونه کول په تکراري شکل. ته فکر کوي دا ژوند کې بدلون کولی شي؟ پس که ته یو دیني عالم اوسې، ته که نن سې شنبې د غسل په اړه غږېږې، بلې سې شنبې ته ګورې چې بیټکوینس راغلی دی، اوس ډیجیټل تجارت دی، ته باید کینې اسلام په اړه ریسرچ او څېړنه وکړې چې د ډیجیټل تجارت په اړه یا د بیټکوینس په اړه یا د بایننس په اړه اسلام څه وایي، او ته باید راشې کینې د جمعې په منځ کې وایي چې ورونو اوس پیسې الکترونیکي شوي او خلک الکترونیکي تجارت ته راغلي، آیا دا حلال دی که حرام؟ دا مخته یوسو که یو نسو؟ ځوانان وایي آفرین دا سړی اپډیټ دی، دا د ورځې شکارچی دی. پس زه ارواپوهان پیژنم چې په اوسني شرایطو کې ماته کینی وایي چې د رنګونو ارزښت څه دی. واقعا دغه څه دي چې زه باید د یو ځوان په توګه ورته کینم ووایم چې زیړ رنګ څه معنا لري او سور رنګ څه معنا لري. واقعا تا ته مهمه ده چې ستا موټر تور دی که سور دی که شین دی؟ نه. پس ته باید د ورځې شکارچی اوسې، وګورې چې نړۍ څنګه مخته ځي او د هغې حالاتو په اساس ته مخته لاړ شي. زه د ورځې شکارچی یم. زه چې کله هم تا سره کینم ګورم چې په نړۍ کې اساسي مشکلات څه دي، ګورم زما په هیواد کې اساسي ستونزې څه دي، د دې ستونزو په اړه څېړنه کوم، راځم تاسو ته په اړه معلومات درکوم. اکثرا خلکو ژوند د همدې له امله بدلیږي. بالکل بعضې ځوانان داسې دي فکرونه ډېر لوړ او بیرته د خپل فکرونو ته کار نه کوي. داسې ما یو ځوان پوښتنه وکړه آینده کې غواړي چې شی جوړ شي، څه کارونه باید ولري، په لاره ورسره روان زما ملګری هم دی، وایي داسې یو بلندمنزل باید ولرم. ما داسې بلندمنزل چې ته غواړې ولرې، ته خو ټوله ورځ ویده یې، ځان لپاره داسې شی کړي دي تر اوسه پورې. داسې بلندمنزل که غواړې خو کار وکړه که نه، ځان ته سوژه برابره کړه د ورځې. نو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هیله کوم د دې د خاطره که ته وشې کوئ خپلو اهدافو ته ورسېږي. ګوره لکه څنګه چې ما ویلې هره ورځ په ژوند کې یو نوی شکار ولرئ، یو نوی ټارګیټ، یوه نوې موخه پې حمله وکوئ، لاسته یې راوړئ هره ورځ. داسې نه چې والا زما پلان طویل مدت دی، 3 کاله وخت نیسي چې زه هغه لاسته راوړم بلا بلا. دا د بیلونکو خلکو خبرې دي. زه نن ورځ 10 افغانۍ ګټم، څنګه دا په 15 بدلې کړم؟ دټس د پلان. که ته په ورځ کې ګټه نشي کوی، په کال کې اصلا نشي کوی. پس هره ورځ شکار وکئ، نوی شکار. په عین حالت کې فکر کوئ چې تنها تاسو شکار کوئ، خلک به تاسو نه شکار کوي. لکه څنګه چې ته عمله کوي د بل چا د جیب نه پیسې راوباسئ خپل جیب ته یې اچوئ. دا په اصل کې لوبه ده. زه مثلا د چای دوکان لرم، خلک راځي د چای په بدل کې زه د دوی د جیب نه پیسې راوباسم. هر هغه چا چې ما نه چای واخیست په اصل کې ما شکار کړه. سمه ده چې هغوی چای واخیست، اما ما د 15 روپیو چای 10 روپۍ ورته ورکړه، پس 15 روپۍ ما هغوی شکار کړه. پس زه شکارچی یم. اما بیرته د لرګیو والا چې زه د هغه نه لرګي اخلم او سماوات کې اچوم، ما شکار کوي. پس دا لوبه ده. که ته یو څوک شکار کوي، بیرته تا یو څوک شکاروي. زه چې هر کله کینم او هره ورځ د ما د جیب نه ولو 1 روپۍ هم چې ځي، زه وایم دا 1 روپۍ ما چا ته ورکړه او څنګه یې زما د جیب نه وویسته. دا جالبه ده. زه لاړم یو دوکان ته، قهوه مې واخیسته په 15 افغانیو. ولې دې دوکان ته لاړم؟ ولې بل دوکان ته لاړم؟ ولې مې هغه قهوه واخیسته؟ ولې مې بله وانخیسته؟ ولې زما د جیب نه دا 15 روپۍ لاړې؟ آیا دا 10 کېدی نه شوې؟ پس زه بیرته خپله محافظه کاري کوم، ځکه ما باید په راحتۍ څوک شکار نه کړي. اما که زه غواړم خلک شکار کړم، په راحتۍ باید شکار کړم، خدمات مې باید عالي اوسي تر څو دوامداره شکار کړم. اوس مونږ خو په دې اړه خبرې وکړي چې ته هره ورځ باید ګټونکی اوسې او هره ورځ باید شکار وکړي. خو که غواړې چې هره ورځ شکار نشي، د تا د جیب نه څوک پیسې ونه باسي، ستا وخت څوک ضایع نه کړي. پوهېږې خپله غلطي باید ټارګیټ کړي، خپل اشتباهات باید هدف وګرځئ. مونږ مثلا زه یو ملګری لرم، مثال یې درکوم، دی ښه پوهېږي چې زما ضعف نجونې دي. چیرته چې زه جنۍ وینم ورباندې خرابات کوم، چیرته چې جنۍ وینم ورسره کینم بې ځایه خبرې کوم. دا ستا غلطي ده. په یوه میاشت کې ټارګیټ که. ولې که زما یوه کمزوري دا ده چې نجونې په راحتۍ کوی شي زما د جیبه پیسې وباسي، په راحتۍ کوی شي زما وخت ضایع کړي. پس سر د نن نه زه په دې یوه میاشت کې نجونو سره خپلې اړیکې مطلق له منځه وړم. که پرون د یوې جنۍ سره مې 1 ساعت خبرې کړي، نن 40 دقیقې خبرې کوم. په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 20 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم. زموږ ستونزه څه ده؟ هغه یو متل دی پښتو کې وایي یا یې نه کوو که یې کوو د خره کوو. یا خو جنۍ سره 3 ساعته کینم خبرې کوم، یا یې مطلق بلاکوم، نور ورسره خبرې نه کوم.
نه ته دفعتا نشي کولی خپلې تېروتنې یودم له منځه یوسي که زما په څېر اوسي دفعتا یې کوی شي ځکه زه په خپلو مغزو کنټرول لرم که زه دا نن وایم چې زه نور ډاکټر نه ګورم نه یې ګورم ختم اما که ویني چې مغزي ځواک د کم دی کمزوری دی بېغیرته یې سست یې لټ یې کم خپلې غلطۍ باندې حمله وکړه او خپلې غلطیانې له منځه یوسه په یو کال کې 12 میاشتې وخت لري 12 غلطۍ دې ټارګېټ کړه 12 تېروتنې دې ټارګېټ کړه 12 کمزورۍ دې ټارګېټ کړه ته اوس یو ماهره شکارچی نه یوازې دا چې ښکار کوي بلکې د خپل ځان نه دفاع هم کوی شي فرض وکړئ شیان اسانه دي او په ژوند کې سختي نشته آیا هغه شی به ارزښت ولري د کوم شي دپاره چې ته زحمت ونه باسې د هغې شي په ارزښت نه پوهېږي او هېڅکله هغه معنا نه ورکوي یو مثال یې درکوم فرض وکړئ د پیسو پیدا کول اسانه شوه او اوس هر څوک پیسې لري ټیکسیوان میلیونر نانوای میلیونر موچی میلیونر ډاکټر میلیونر جنرال میلیونر ترافیک والا میلیونر ټول میلیونران شو اوس به یو ټیکسیوان ټیکسي وچلی یو نانوای به نانوایي کې کار وکړي یو ډاکټر به لاړ شي شفاخانې ته چې د خلکو ژوند وژغوري ټول پیسه داره دي ټول وایي زه من یم نو د نړۍ نظام به له منځه لاړ شي که ته یو چاته وایي چې والا ماته ډوډۍ پخه که هغه به درته وایي چې خبرې مه کوه په دې خولې دی وایم زه میلیونر سړی یم ولې ډوډۍ پخه کړم پس د پیسو پیدا کول سخت دي او هر څوک په خپل لیول یا په خپله کچه دې پیسو ته مبارزه کوي یو انسان د میلیون هاو ګټلو په سطح باندې مبارزه کوي یو انسان د بیلیون هاو په سطح ګټله باندې مبارزه کوي یو نفر د زرګونو په سطح باندې مبارزه کوي یو نفر د سلګونو په سطح مبارزه کوي یو نفر د لسګون په سطح مبارزه کوي اوس هر ځوان چې زما غږ اوري دی د ځان نه پوښتنه وکړي چې د ده مبارزه په کوم سطح ده لسګونان ګټي شلګونان ګټي پنځوسین ګټي سلګونان ګټي زرګونان ګټي که پلاکاو نو د هغې ته په کتو خپل مالی استقلالیت معلومولی شي او د خپلې خوارۍ او زحمت اندازه معلومولی شي مثلا که ستا معاش د زرګونو په اندازه دی 50,000 معاش لري پس د ستا د زحمت سطح کیدای شي متوسطه اوسي اما که ستا معاش د لکاو په سطح دی نو ستا د زحمت سطح کیدای شي چې په های لیول اوسي یا تر ټولو په ستر کچه اوسي چې ته ډېرې زیاتې پیسې ګټې په همدې شکل یو ځوان ګوري ښکلی اندام لري یو ځوان ګوري ډنګر دی یو ځوان ګوري بیخي بدتره دی پس هغه ځوان چې ښکلی اندام لري د ډېر زحمت ویستی تر څو وشي کولی داسې اندام جوړ کړي که د اندام جوړول راحته کار وای نو هر چا لوکس اندام لره نور به ټولو خلکو هغه خلک ستایل چې وچ دي ځکه بیا وچوالی چې دی ارزښتمن کېده اما اوس ولې یو نفر ته ګوري چې لوکس اندام لري پوهېږي به نه چې څه کاره دی ولو صافي کاري د هغه اندام ته چې ګوري وایي چې والا رئیس دی کوم مهم سړی ته صاحب ښیي ولې چون د اندام جوړول اسانه کار نه دی هر هغه انسان چې غریب دی او په ځان مصرف نشي کوی شاید ونشي کوی ښه اندام جوړ کړي مګر هغه غریب چې غیرت لري د خپل ژوند حالت بدلوي او خپل فیزیک باندې کار کوي نو په ټوله کې هر هغه شی چې ته یې ترلاسه کوي او ارزښتناکه شی دی قیمته دی هر هغه شی چې ارزښتناکه نه دی ارزانه دی نو که اوس ته یو ارزښتناکه شی غواړې او وایي چې زه د هغې دپاره سختیو نه غواړم تیر شم نو هغه شی ارزښتناکه نه دی پس هر هغه څه چې ارزښتناکه دي د هغې دپاره زحمت ویستل او د هغې دپاره سختۍ لیدل خوند لري او که ته سختۍ پې ونه ګالې او یو شی لاسته راوړې پوه شه چې هغه ارزښتناکه شی نه دی یا به جالي یا به داسې شی چې د ټولو سره به د نوکیا ساده موبایل یې ارزښتناکه نه دي که ته یې واخلې یو غټه خبره نه ده ولې چون ارزانه دي هر چا سره دي اما که ته یو دم آیفون 15 اخلې چې اوس نوی راوتلی دی د ټولو فکر تاته کیږي چون ورباندې ډېرې پیسې ځي او ډېر کم دي او هر څوک یې نشي درلودی د همدې دپاره نارینه تل باید کوشش وکړي چې ارزښتناکه شیان په ژوند کې ولري که ته غواړې ما ته وښایي چې د ما نه بهتره یې د تا کور باید د ما نه بهتره یي د تا علم باید د ما نه بهتره یي د تا فیزیک باید د ما نه بهتره یي د تا مال باید د ما نه بهتره یي او د دې هر شي نوم چې زه اخلم د دې لاسته راوړل اسانه دي نه د دې لاسته راوړل سخت دي د تا ویښتان که ته ما بهتره یي که نه یي څوک یې کیسه کې نه دي ځکه هر څوک ویښتان لري نور نو دومره ارزښت نشته هو که یو سړی ویښته ونه لري بیا هغه ته ویښته تر ټولو ارزښتناکه شی دی بیا هغه حاضر دی چې د هغې دپاره په لکاو پیسې ولګوي تر څو جعلي ویښته کېدي او زما ستا سره رقابت وشي کولی پس ته باید وګورې چې په نړۍ کې ټول هغه شیان چې تا ته ارزښت درکوی شي د هغې ترلاسه کول سخت دي
مثلا ته غواړې جنت ترلاسه کړې فکر کوي ترلاسه کول یې اسانه دي نه د هغې دپاره باید ته 5 وخته عبادت وکړې د خدای پاک اوامرو نه اطاعت وکړې زنا ونه کړې شراب ونه څښې چرس ونه وهې چاته دروغ ونه وایي ټول هغه اصول باید ته مراعات کړې تر څو وشي کولی جنت ترلاسه کړې پس هر ارزښتناکه شی ترلاسه کول سخت دي او که چیرته تاسو د یو ارزښتناکه شي په ترلاسه کولو کې زحمت نه وباسئ یا هغه ارزښتناکه نه دی یا هغه جعلي دی ته یو دفتر کې هره ورځ ورځې دی دفتر ته او څه چې درته ویل کېږي هغه کار کوي وروسته پوهېږي چې نه په دې دفتر کې چې زه څومره کار کوم هغومره پیسې نه راکوي او په ما ظلم کېږي او زه باید غږ اوچت کړم د دې دپاره چې زما معاش ډېر شي که چیرته هر انسان لاړ شي او خپل مدیر ته وایي چې زما معاش ډېر کوم مدیر ورته وایي چې په 2 سترګو معاش دې ډېروم نو خو هغې کمپنۍ سقوط وکړه کله چې ته غواړې خپل معاش ډېر کړې ته به مدیر سره مخ کېږي او مدیر به تا ته وایي چې نه معاش دې نه ډېروم ګوره بیا دې وباسم ګوره نه کېږي دا شی اوس ته باید تسلیم شي نه ته باید د ستونزو سره مخ شي او ته باید ورته وایي چې ورور ته ولې ما وباسې زه کار درته ډېر کوم او د دې کار په توګه زه باید ډېر معاش وغواړم هغه به در سره دلیل وایي ته به یې چارته ځې پروسسونه به ترسره کېږي او بالاخره چې ته هغوی ته قناعت ورکوي او هغوی پوهېږي چې دا سړی د تسلیمېدو وړ نه دی نور یې نه شو ډاروی د خپل حق نه خبر دی ایله درته خپل معاش ډېر کړي نو په همدې شکل زه وایم چې کوم شی تاسو لاسته راوړئ او په هغې کې سختي نه ګورئ پس هغه داسې شی دی چې هر انسان به یې لري ولې کوم شی چې تاسو لاسته راوړئ او د هغې دپاره سختي ګورئ دا داسې یو ځانګړی شی دی چې هر انسان یې لاسته نشي راوړی د دې دپاره ډېره زیاته مهمه خبره ده چې سختي د خپل ژوند یوه مهمه حصه وګرځوئ او تاسو ووایئ چې ماته په ژوند کې سختي ډېره زیاته مهمه ده زه نه باید کینم او فکر وکړم چې ژوند اسانه دی زه نه باید کینم فکر وکړم چې ژوند خوندور دی زه نه باید کینم فکر وکړم چې ژوند جوړ تیار دی نه ژوند کې سختي شته ژوند کې کندې شته ژوند کې دوه مخي شته ژوند کې فریب او دوکه شته دی او ته باید د ټولو سره مشخصا ودرېږي او مبارزه وکړي او که ته چېرته مبارزه ونه کړي تسلیم شي ته بدلېږي په یو عام انسان په دې نړۍ کې په 100 انسانانو کې 99 سلنه انسانان عام دي 1 سلنه انسانان چې دی خاص دي او دا 1 سلنه انسانان ځکه خاص دي چې دوی د 99 سلنه خلکو نه پیروي نه کوي که چېرته ټول په دې باور چې باید دلته غلي کینو او ته غلی نه کینې د خپل حق نه دفاع کوي پس ته خاص یې زه یو مثال در کوم زه پکتیا ته لاړم په پکتیا کې چې دی مشران را دننه شو او ټول خلک ځوانان غلي ناست وه او ټول په دې باور و چې کله مشران را دننه کېږي دوی پرېږدي چې بنډار وکړي موږ باید غلي کینو او بل هېڅوک باید خبرې ونه کړي ځکه دا زموږ رواج دی او زه پوهېدم چې دا ښه رواج نه دی بې معنا دی باید له منځه یوړل شي نو ما د مشرانو سره بنډار شروع وکړ نیم ساعت وروسته مشرانو را سره خندل او ټول رانه راضي وه کله چې موږ هغوی سره ناست وو زه مې د ملګرو د خوا چیچل کېدم او زه نه پوهېږم چې ولې دومره چیچي ځکه زه لګیا یم د مشرانو سره ډېر ښه بنډار کوم کله چې مشرانو وتل ما ته ویل چې ته ډېر بې لوچک سړی اوس مشران به څه وایي ستا سترګې څومره شکېدلې دي چې مشران راځي ټول باید چپ اوسي ما ورته ویل نه ولې پس ځینې وختونه کیدای شي 99 سلنه خلک یو کار وکړي په دې معنا نه ده چې هغه کار دې سمي ته باید د دې ځینه ګټه واخلې پوه شې تحلیل یې کې او متفاوته اوسې او د سختیو سره مخ شې تا خلک نه پرېږدي چې خاص اوسې کله هم چې ته یو خاص کار کوي ته د ستونزو سره مخامخ کېږي زه یوازینی نفر یم په خپل ټول خاندان کې چې ډاکټر دی ولې بیا هم غواړي په رسنیو کې کار ولري زموږ ټول قوم ډاکټران پکې ډېر زیات دي او انجینران او ذاتا د مونږ قوم زرګران او خانان دي کوم چې پیسه داره خلک دي په دوی کې هیچا نه غوښتل چې رسنیو ته لاړ شي او رسنۍ هیچ چاته یو کسب نه ښکارېده او ټولو پې ملنډې ویلې چې ته به اوس رسنۍ ته ځې بیا به میکاپ کوې بیا به کینې خبرې به کوې په داسې حالت کې چې زه هېڅکله میکاپ نه کوم ته یو ډاکټر یې ډاکټر ته یې په رسنیو څه ما ویل زه غواړم رسنیو ته لاړ شم دا زما پرېکړه ده کله چې زه رسنیو ته راغلم زما خپرونې وې زما کتابونه چاپ شول نو تر ډېره حده پورې په قوم کې ما پسې خبرې کېدې یوه ورځ زه خفه وم ما ویل زه هر څه وکړم چې قوم نه مې راضي اوسم قوم مې ما نه راضي اوسي ځکه زه د هغوی په خوی ډېر زیات نه پوهېږم ځکه زه د پښتنو سره ډېر نه یم ناست او د پښتون په شکل ډېر نه یم روزل شوی او کېدای شي تر ډېره حده پورې دا یوه تېروتنه یي ځکه فرهنګ نه بلد نه یم نو پلار مې ما ته ویلې چې بچ یم تا ته یوه خبره کوم ما ویلې څه په کومه ورځ وایي چې خلکو درپسې خبرې ونه کړي په کومه ورځ چې خلکو درپسې ونه خاندل او په کومه ورځ چې خلکو درپسې غیبت ونه کړه ته نور مړې او زه مړ اولاد نه غواړم ما ورته ویل څنګه پلاره هر هغه انسان وایي چې مړ شي خلک ورپسې خبرې نه کوي خلک غیبت نه کوي خلک ورپورې تور نه لګوي خلک ورپورې ملنډې نه وایي چون مړ شو نور هغه خوځښت نه لري حرکت نه لري
پس که ته چیرته ژوندی یو څوک درپسې خبرې نه کوي د تا د ژوند ارزښت په مړینې حساب دی. اما کله چې ته خوځښت کوي ته خلکو ته ښکاري. پلار مې وایي فکر وکړه پورته خلک دوربین کې ګوري ټول مړه پراته دي. څوک د چا چیرې ته ډېر ګوري په چا باندې ډز کوي په هغه چا باندې چې دوی مړو کې خورېږي او هر هغه انسان چې خورېږي یعنې ژوندی دی. پس که ته خورېږي یعنې ژوندی ځکه خو په تا ډز کوي. او دې خبرې مې ماغزه بدل کړه. اوس چې کله ما پسې خلک خبرې ونه کړي کله چې خلک ما پسې غیبت ونه کړي کله چې خلک زما بد و رد ونه وایي زه فکر کوم زه مړ شوی یم. حتما ما کوم نوی کار نه دی کړی ځکه ټول خلک غلي دي. او دې ټولنه کې ته غلی اوسه ته نوی کار مه کوه ته نوی نوښت مه رامنځته کوه ته داسې یو څه مه وایه چې نور یې د ویلو نه ډارېږي. ټول درته وایي چې فاین نه دې څوک لایک کوي نه دې څوک فالو کوي نه څوک درته ارزښت درکوي خو په مجرد د دې چې تا یوه نوې خبره وکړه او تا یو نوی خوځښت درلود کنځل هم درته شروع کیږي خو په عین حالت کې لایک هم درکول کیږي بد و رد هم درته ویل کیږي په عین حالت کې داسې پیامونه هم درته راځي چې وایي چې تا زما ژوند وژغوره. هره ورځ لسګونه پیامونه زه لرم چې ځوانان ماته وایي زه ناهیلی وم تا ماته هیله راکړه زه بیکاره وم د تا د خبرو له امله ماته کار پیدا شو زه د یو جنۍ په محبت کې لیونی شوی وم چرس او پوډر او زیږه په پریګابلین مې وهل ستا خبرو زما ژوند وژغوره. اوس ته کوم یو ته ګورې ژوند خو سختی لري آیا ته بېمانا سختي ګالې یا بامانا سختي ګالې. یو خیرات خور دی سهار وختي راپورته کیږي زر رقمه کواري جوړوي کاسې لاس کې خیر دی د خدای په لاس فکر کوي هغه زحمت نه وباسي هغه سختي نه ګالي منفي سختي. پس ته مثبته سختي وګاله ستا هر کار باید داسې چې خلکو ته د خیر ورسیږي. زه فکر کوم چې دا نړۍ یو کرایي کور دی او په دې کرایي کور کې زما د اتاق پیسې چې زه باید ورکم خلکو ته خدمت کول دي. د سختۍ نه باید موخه دا چې ماشوم کلک آموخته شي. د سختۍ نه باید موخه دا چې ماشوم د زمري غوندې وروزل شي. د سختۍ نه باید موخه دا نه چې یو پلار خپله بیکاره کیني او زوی ته وایي چې لاړ شه ته کار وکړه او ماته پیسې راوړه. زه فکر کوم هر هغه سختي چې تاسو په ماشومانو راولئ باید دومره چې هغوی تحمل کړی شي او دوی پکې راحته اوسي. تاسو باید د ماشوم استعداد ته وګورئ د استعداد ته په کتو په هغه سختي راولئ. داسې نه چې یو ماشوم هیله لري فوټبال سره او تاسو سختي پرې راولئ چې درس ووایي. یو ماشوم هیله لري چې درس ووایي تاسو سختي پرې راولئ چې فوټبال وکړي. اکثرا میندې او پلرونه کوشش کوي چې د دوی د زامنو دنده د دوی د میراث په شکل وي. مثلا خپله پنچرمن دی غواړي زوی پنچرمن اوسي خپله دوا فروش دی غواړي زوی دوا فروش اوسي خپله یې په رسنیو کې کار کړی غواړي زوی رسنیو کې کار وکړي. دا ذهني انفجار دی چې تاسو یو ماشوم ته ورکوی شئ. ستا د ژوند داستان دا و چې په رسنیو کې اوسي حتمي نه ده چې ستا زوی په رسنیو کې اوسي. زما پلار نظامي و د نظام نه وروسته معلم و تقریبا 12 کاله د معلمي کړې او د هغې نه مخکې په نظام کې و. اوس حتمي نه ده چې زما پلار وغواړي چې د زوی همچنان یا یو نظامی یا معلمي. د خپل زوی ته اختیارات ورکړي د زوی د ژوند داستان بیل دی او د زوی مسیر او ماموریت بیل دی. سو مشخصا په هغې وخت کې سختي د دې دپاره راوړل شوې وه چې زه باید د خپل ژوند مسیر وټاکم او بالاخره وایم چې څه کول پکار دي. او د همدې د امله ما د 9 صنف نه چې دی په پټه د ژورنالیزم برخه پیل کړه. سره د دې چې مور مې وغوښتل زه ډاکټر شم پلار مې ورسره راحته نه و ځکه پلار مې پوهېده چې استعداد ته په کتو باید زما زوی پرېکړه وکړي. اما مور مې ویلې نه زموږ ټول قوم ډاکټر دی باید زما زوی هم ډاکټر شي. نو زه فکر کوم سختي باید د ماشوم استعداد ته په کتو اوسي او دومره اوسي چې ماشوم یې وشي زغملی. په تېرو خپرونو کې ته یو ډېر مهمې موضوع ته اشاره کړې وه چې که چېرته 24 ساعتو کې 14 ساعته فرد مصروف وساتل شي یو ماشوم دا هم ذهني انفجار دی. نو بهتره خبره دا ده چې تاسو د ماشوم حالت ته په کتو په هغه سختي راولئ او بل وګورئ چې د ماشوم استعداد مو څه کې دی هغې ته په کتو هغه ته زمینه مساعده کوي. حتی که تاسو ماشوم استعداد هم درته معلوم نه او تاسو ورته یو ښه پلان ولرئ بیا هم کولی شي نتیجه ورکړي. اما داسې نه چې والا زه مستري یم سهار نه مې باید زوی هم ما سره لاړ شي مستري خانې ته زه ټایرونه جګوم باید هغه هم جګ کړي. نه دا ښه کار نه دی. ډېره مننه هیله کوم.